د ملي دفاع وزارت اړوند په شمال زون کې د 209 الفتح حق الاردو له نظامي ښوونیز مرکز څخه 100 ګونه تنه سرتیري تر 3 میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ او ټولنیز د خدمت په موخه وړاندې شول. د الفتح حق الاردو مسؤلین وایي دغه سرتیرو ته چې شمېر 650 کسانو ته رسیږي په 3 میاشتنیو زده کړو کې د سپکو او درنو وسلو پر استعمال سربیره په عقیدتي فکري او یو شمېر نورو نظامي برخو کې تدریس ورکړل شوی چې د فراغت له اسنادو ورکولو وروسته به هیواد ته د خدمت په موخه پر دندو وګمارل شي. د شمال زون د 209 الفتح اردو قمندانۍ اړوند په صحاوي نظامي تعلیمي مرکز کې چې کله نه امارت د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي تر اوسه پورې لله الحمد تر 3,000 پورې کسان له عقیدوي فکري تکتیکي او تخنیکي زده کړو څخه فارغ شوي دي او دا لړۍ لا جریان لري چې نن لله الحمد یو لړ شاندارو مراسم کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو په شتون کې تقریبا 650 کسان یو ځل بیا له عقیدوي فکري تکتیکي او تخنیکي زده کړو څخه فارغ شول چې دا به د شمال زون د 209 الفتح اردو اړوند په مختلفو ساحاتو کې خپل خدمات سره انجام کوي. په همدې حال کې یو شمېر فارغ شوي سرتیري وایي چې په 3 میاشتنیو تمریناتو کې هغه څه زده کړي چې له مخکې د خپل هیواد او هیوادوالو له سر او ماله ساتنه وکړي. ما الحمدلله آمدم تعلیم کردیم، انشالله یاد گرفتیم، انشالله آماده شدیم پس دوباره میرم ولایت خود به خدمت ملت خود که انشالله آماده هستیم. په تیرو 3 میاشتو کې مو الحمدلله ډیر څه زده کړي چې عقیدوي فکري ذهني هر رنګه شان مو زده کړي الحمدلله. اسلحې نو الحمدلله موږ ولس ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله تعالی د دوی په خدمت کې به تل چمتو اوسو او تل چمتو یو انشاءالله تعالی. ورته مهال بیا د الفتح حق الاردو د رئیسوال نقیب الله عزیزي په نظام کې د ځوانانو پر ونډه اخیستلو ټینګار کوي او زیاتوي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي او کولی شي چې له خپلې پوهې څخه د نظام د دایمي حکومت په برخه کې کار واخلي. تیارې به جوړېږي، بمونه به جوړېږي، دا به څوک جوړوي؟ دا به موږ او تاسې ځوانان جوړوي، په فابریکو کې به جوړوي، دا به انجینران جوړوي، دا به صنعتکاران جوړوي، دا ټکنالوژي به څوک جوړوي؟ دا به موږ او تاسې محسنین جوړوي. دې محسنینو ته اسلامي نظام ضرورت لري. د یادونې وړ ده چې دا په شمال زون کې د الفتح حق الاردو څخه د افغان ځواکونو دریم فراغت دی چې له دې وړاندې هم له دغه نظامي مرکز څخه نږدې 3,000 سرتیرو د فراغت سندونه ترلاسه کړي وه. امان الله عادل، حریت راډیو، بلخ، مزار شریف.